اسدالله خان یو ځل بیا پر افغان کرکټ بورډ او یو شمېر افغان لوبغاړو توندې نیوکې وکړې. اسدالله خان وایي اتلانو جام ته د افغان لوبډلې چمتووالی په نش حساب دی او ملي لوبغاړي د پیسو لپاره لوبیږي. جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغان کرکټ بورډ پوخانی چیف سلیکټر اسدالله خان وایي افغان لوبډلې داسې انګیري چې د اتلانو جام د کوم کلي سیالۍ دي او هیڅ راز چمتووالی ورته نه لري. پوخانی چیف سلیکټر اسدالله خان وایي اوسنۍ افغان لوبډلې د راروان اتلانو جام سیالیو ته بې ترتیبه او پاشل شوې روانه ده. هغه ویلي مکمل کال کې د مشر روزونکي درک نه لګي. اسدالله خان وایي له مشر روزونکي باید وپوښتل شي چې ولې د ملي دندې پر مهال له قرارداد سره غړونه کوي او سوداګریزو لیګونو ته روان وي. نوموړي همداراز ویلي چې په ملي لوبډله کې د راشد خان او اسمتالله شهیدي پرته د یو څو نورو او زیاتو لوبغاړو پوزیشن او ځای معلوم نه دی. ابراهیم ځدران له چپونو وروسته راګرځي او ننګیال خاروټی او درویش رسولي د کومې کارکردګۍ پر اساس د جام ته غوره شوي دي. اسدالله خان خواشیني څرګنده کړې چې دې برخې ته باید کار شوی وی خو متاسفانه چې همداسې له ستونزو ډکې پاتې دي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمېر نورو څارونکو د اسدالله خان یادې څرګندونې عقده بللې او هغه یې غیر مسلکي خبرې ذکر کړي دي. افغان کرکټ څار بختیار ساحل وایي ملي لوبډله د پخوا په پرتله څو برابره پیاوړې جوړه شوې او زه فکر کوم چې د یو ورځنیو لوبو لپاره په ټول هیواد کې له دې نورو غوره لوبغاړي شتون نه لري. یو شمېر نورو باوري سرچینو ویلي چې ابراهیم ځدران اوس مهال بشپړ روغ دی او د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ کې ګډون لري. یادې سرچینې همداراز ویلي چې مشر روزونکی جونیتن ټراټ به هم له ملي لوبډلې سره ډېر ژر یوځای شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ په یو ناڅاپي ډول په دوبۍ کې د راروان اتلانو جام سیالیو لپاره له ورځني تمریناتي کمپ په لاره اچولی چې تازه ورته د سوداګریزو لیګونو څخه افغان لوبغاړي ستانه شوي او ځینې نور به د همدې اونۍ تر پایه ورسیږي. تاسې خواږه ملګري په دې اړه څه نظر لرئ کامنټ کې ولیکئ. له ملتیا ولیدو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.